السلام علیکم and welcome back to my YouTube channel. په دې هیله چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاست. نو بازار ته راوتلی ومه، شاوخوا وګرځېدم، یو څه د کور سامان هم پکار و. نو ما تاسو ته به یو لنډ ولاګ هم د کندهار ښار په جاده کې درته جوړ کړم. نو تاسو راځئ دا ولاګ راسره تعقیب کړئ. داسې به په دا جاده کې شاوخوا وګرځېږم او کوم د خوراک یو ښه شی پیدا کړئ د دې ګرمي په موسم کې، هغه به مو یو ځای په ګډه سره ووینو. زه به یې وخورم، خوند به پر واخلم او تاسو بیا راسره ووینئ. نو دا هم د کندهار ښار جاده ده، ګرمي هم ده، تقریبا 12 بجې 12 نیم بجې شاوخوا دي. دلته د بغلو ته دغه ګرینګیچو دا شیان هم خرڅېږي. دلته به یو ځای یو دکان یو شی پیدا کړو. څنګه به شي؟ سلام علیکم. سړی مسې جوړه په خیر یې؟ په څو دي ګرینګیچ؟ انځر په څو دي؟ انځر په 80 وه. دا څه رقم انځر دی؟ تور انځر. دا بیا ولې تور دی؟ دا دوه رقم انځر دی، یو تور دی یو سپین دی. دغه په څو د اشلیل؟ په 30 وه. تور شواسمه د نږدې بیا وګورو. ته کښېنه سیده. دغه بیا څه شي دی؟ دا د قناط دی. دا څو کالو ګرینګیچ دی؟ دا به ټول ارغنداوي اوه؟ نو دغه دی، دا ګرینګیچ دی، دا پلم ده، دا شلیل دی، دا بیا توت دی، شاتوت دی. دا شاتوت دی، او دغه بیا څه دی؟ دا انځر دی. نو اوس موږ ته څه شي راکوې؟ یا سم شی راکړې چې دلته بیا د دغه ستا د پرېمنځلو یو شی سته چې وخورو، نو دا یې سایې ته بیا وخورو. نو دا خو پر موږ ډېر دي. نو دغه بیا په څو دي؟ دا ښار جاده ده. تا دغه در کومه؟ ته دا راکړه، دغه یوه پیاله به راواخلو. یا دا پیاله به خورم یې. په دې پرېمنځو، پیاله به یو ځای یو سایه ته ورته کښېنو وبې خورو. دا د ناجي صاحب یې موږ ته رامینځي. دا به دلته پرېمنځو په خیره سره، بالا بیا دلته وخورو. دلته ښه ښایسته سایه هم ده، ښه چمنیان هم دي. بیا د هغه به بیا ولاړ شو بلې خوا. چیرې به ورته کښېنمه؟ کومه ده سایه؟ نو شی به نه لرې؟ به زه راواخلم دلته ده سایې ته به کښېنو. زه بیا اوله پلار راواخلم، خیره خوند بې وکړو. خوندور دي ماشاءالله.
داسې دي یو څه ګرم یخ وای بیا ډېر ښه خوند کړی وای. نو دا د کندهار د ارغنداو ګرینګیج دی. دلته خورا صحیح ده. دلته ورته ناست دونه ګرمي نشته. ګرینګیچ مو وخوړله بیخي ښایسته خوند یې وکړ. نو ځو د خیره سره داسې مخ ته د کور پر خوا باندې لارې به دا نور هم یو څو ځایونه در باندې ووینو. نو پر دغه د روډ پر سایډ باندې بس دغه میوې خرڅېږي. دا وخت خو لا داسې شی نه نو ماپښین و مازدیګر دلته بیا ډېر خلک راځي ځینې رانیسي. دا د عیدګاه دروازه ده. درځه یو څه سم درځه. دا د شنو ګنبدو ساحه ده.